سم شعرونه وایه سم مرکه کو سم شعرونه وایه ولې موږ نور کله کاږه وایو تو درمان والله که اوس خوند شته دی په زور یې ځان خراب نه زه تا ته دا وایم که نه والله که ستاسو سوچ مرکې ته صرف او صرف ډالرو ته سوچ دی تاسو لږ د زړه د خلاصه مرکه وکړئ چې دا هېڅ جوکو نه خېږي زما اوس دغه ریکارډ کېږي دغه دا ته ماته څه کیسې وکړه مړه شعرونه خو نه چلېږي ولې به نه چلېږي تاسو لږ د زړه نه ووایې نو شعرونه به ته وایې که موږ به ته شروع خو وکړه که نه ته شروع که تا نور خلکو شانتګار وکړه کیمره چوړه کړي زه شعرونه وایه تکړه شوی څه درته ووایم څه راته ووایه د زړه نه ووایه والا سر پې وګروه په مزه مزه واړوه ټول ماړوه دا ګومنځ نه که زمونږ ویښتوله چې کومې ګومنځ دا نه دي که نه خو غټې ګومنځ دي غټې ګومنځ دا خو ستا ویښتوله ده ښځه ورودي دا ټول ریکارډ شوه ښه ریکارډ دي چې خیر دی خو دا ډرامې ریکارډ کېږي بیا دې پکې راځي او که نه د مونږ کلي یو کس هغه ته ما دا صابر صاحب څومره ښه شعرونه دي چې ښه لګي خواږه لګي ستا کاته په زړه لګي ته په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي هغه سړی هغسې اوس هم په ما ښه لګي نو هغه ما ته یې دی که بل څومره ښه شعر دی ما کم یو وي ما ډوبېدو ته د رنګونو په دریاب پرېږده دا خو ما پرون یو ټپه واورېده ډېر زیات مې ورته وخندل یاره وی پتا دې هیڅ نه کېږي یاره په ما دې وشي د ډالرو بارانونه دغه دی یاره زه خو دې ویښتو ته ګورم که نه وعلیکم سلام مخکې ستا سر ګنجې و لکه مطلب اوس هم دی که نه مخکې ډېر و اوس ښه شو دا ولې بس مخکې نوکری کې ملته مې زړه خوړه دا ولې او اوس په کاروبار کې شم بس زړه نه خورم حقیقت خبره ده نه نو زړه دې څنګه خوړو زړه څنګه نه خوري نو زړه مې داسې خوړه چې مطلب 2-3 میاشتې په غرونو کې غیب و مړی جمدې به پاتې و یار دوست به پاتې و پروګرامونه به پاتې سخت په خفه کېدم اوس به زړه نه خورم چې چېرته مې مرضي وي هلته ځمه زه خدای دې همدغسې بس ازاد لرم امین او ته ته یې میسج وکړه ما ته یې میسج وکړه زمیر خان نمبر مې په کار دی دا بارمک نمبر وي بل څوک یې غواړي وي ما ته چې کوم دی هغه باندې نو ما ورته مشر ورور ته میسج وکړه که نه مشر ورور یې څوک دی درمانه وایي هغه د ایران او د امریکې د جنګ کې لګیا دی خبره کړې وه او هغه باندې دغه ذمواري دي چې جواب نه ورکوي ما ته زما د کالام یو ملګری دی هغه ما ته رینګ وکړو ما ته چې درمان صاحب چېرته دی مې خو کلي کې ما ته خو تر وایي چې هغه خو د ایران او د اسرائیلو جنګ کې مصروف او که نه دغه روغه دو کړه که د په وټسپ جواب چاله نه ورکوي مړه دا ډرامې ورپسې تاسو کوئ مونږ به پسې ولې دا خو تار یې رور دی هغه ویلي دي ښه دغه څه شعرونه یې نه وي که نه چې عشق هم کوي او سکون هم غواړي زهر هم خوري او ژوندون هم غواړي ځان هم ساتي د رسوایه له توره او مرتبه د مجنون هم غواړي پاگل یې مال او متا هم نه لري د ښکلو زړونو کې شتون هم غواړي پاگل یې مال او متا هم نه لري پاگل یې مال او متا هم نه لري د ښکلو زړونو کې شتون هم غواړي رنګ یې هم ګوره په پردو ژبو کې رنګ یې هم ګوره په پردو ژبو کې د خپلې طبې مضمون هم غواړي د یار د سره زارېدی هم نشي د یار د سره زارېدی هم نشي د یار د سره زارېدی هم نشي میرا یار وصلون هم غواړي عشق هم کوي او سکون هم غواړي زهر هم خوري او ژوندون هم غواړي اول خو ډېره زیاته مننه امیر بېقراره ستا عنایت نوم دی که نه د عنایت رانه روان هم دی لنډو ورځو کې یاره دا خفه یو ورپسې چېرته به ځي دی افغانستان ته به ځي ساحل صاحب وایي رامنډه که راده وکړه که دیدار کړې جانانه مونږ ستاسو د مالت نه کډې بار کړې جانانه او د مینې محبت هغه لمبه مازدیګري زما نه پس په چا ته انتظار کړې جانانه الله دې په خپل وطن شته کړي امین ساحل صاحب دغه م وایي که نه چې ماله دې ټول ژوندون ارمان کو د زړه بازار دې را لوران که لاړې او جمال دی یو نه جلال دی یو جمال دی بل زورور نن دې تار تار زما ګریوان که لاړې پوی دې د مینې په دستور نه کړم په ما دې خپل نظر تاوان که لاړې ډېر ښه دی بالکل دغه ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي او سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو
خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي کنه یاره واه د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکه کې تنه 2 ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکه کې تنه 2 ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي او یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجز د دکاندار خپو پسې ګرځي دغه یو شعر کې ستا ترکیب وکړه نه په دغې ما د باقر صاحب شعر رایاد شو چې بل ځای له راغلی یم ستا د انتظار پسې چا را سره خپې بدلې کړي د پیزار پسې تل د انتقام نه خپل احساس محرومه کړی یم خولې نه مې دعا هېږي ملګرو د ازار پسې او باقر صاحب خو دا هم وایي چې زما په شعر او په هنر باندې د اور لګي چې پکې ذکر د خپل کام او د ولس نه کوم او په دې چینه کې د انسان وینې راځي باقره مونځ د قضا شي خو په دې اوبو دس نه ډېر ښه شعر لیکي شاهنواز ډېر یاره باقر خو زمونږ ښه یار دی ډېر غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو چینار کې شور دی د مرغو بچیه څه چلو شو د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو د کشر خور دی د والو بچیه څه چلو شو د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو د کشر خور دی د والو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د ښه جمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د ښه جمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو که شریف دوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور و د کور د بېلېدو بچیه څه چلو که شریف دوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور و د کور د بېلېدو بچیه څه چلو شو تا خو ویل مسافری کې په مزو کې یم ستا په دې ګل ګل ننګو بچیه څه چلو شو خلک تر ډېر راغلل صفا خبره نه کوي څو چې د عجز د رغېدو بچیه څه چلو هغه عجز دغه څه شعرونه و که نه چې عجز رښتیا مړ دی که خلکو د بېوسۍ اوښکو مې لار په مخ تازه کړې ده خلکو زما د غم د دې نه اندازه کړې ده تا مې په هره یو خبره باندې شور جوړ کړی ما درته هره یو خبره په مزه کړې ده د لاس بنګړي یې ماتول او په ژړا یې ویل عجز رښتیا مړ دی که خلکو آوازه کړې ده ډېر ښه دی ښه دغسې شعرونه راته ووایه ستا زاړه ډېر ښه شعرونه یا ستا لیونې وه ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي لکه د بلې لمبې لاندې چې پتنګ مړ وي او زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی لکه د ښار پردو کوڅو کې چې ملنګ مړ وي او زما د قام د بېرحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ مړ وي زما د قام د بېرحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ مړ وي هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي او هغه سړي نه لوګټا او څادر دواړه توکې چې کوم سړي د لوګټې څادر په ننګ مړ وي چې د حالاتو د بلې د پیغلې خواله رسي هغه عاجز به د وختونو په پارسنګ مړ وي ستا دغه یو شعر باندې ما ته د صابر صاحب شعر رایاد شو دا چې په سلو یا د سلو کالو ننګ تازه دی دا څوک وجلی شي دې خلکو ته به مړه وایي او زما ملګري د پښتو وایي پښتو دی کوي پښتون دې مني ما ته د خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک ډېر